د تعلیم الفرقان راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ به وئ او د صحت جامې پر تن ولرئ. د تعلیم الفرقان راډیو د خپرونو په لړ کې ورسیږي 5م ګردې میز ته. دې میز کې موضوع د روغتیا اړوند د موسمي ناروغیو په هکله ټاکلې ده چې په تړاو یې راسره ډاکټر صاحب اعظم امیري او ډاکټر صاحب زاهد میلمانه دي. خوږو اوریدونکو په خپرونه درته پیل کوو. په لومړي سر کې محمد اعظم امیري ته ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلاست. مننه ډیره زیاته ډیره مننه کور ودان چې تاسو سره خپرونه کې یاستئ. ډاکټر صاحب زاهد خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مشئ. مننه تاسو ته ښه راغلاست وایو. کور ودان چې موږ ته د خپرونې وخت راکړه. موږ هم د دغه راډیو تعلیم الفرقان راډیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې زموږ سلامونه قبول او منظور وګرځوي. ډیره مننه زاهد صاحب چې تاسو سره خپرونه کې یاستئ. قدرمن دوستانو، موضوع مو ټاکلې ده موسمي ناروغۍ. لومړي سر کې اعظم امیري ته بلنه ورکوو. امیري صاحب، موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي؟ تاسې د راډیو له لارې ټول اوریدونکو ته السلام علیکم. چېرته د موږ غږ اورېدل کېږي. لکه تاسې څومره کومه پوښتنه وکړه، زه مخکې ټول اورېدونکي سرجې د موږ غږ اوري، له هغو چې دا غوښتنه کومه چې دا زموږ غږ چې تاسې تر هغو پورې دررسېږي، دا زموږ میسیج یا پیام چې ده تاسې خپلو کورنیو ته او نور اورېدونکي چې هر څوک دا میسیج یا دا زموږ غږ هر ځای کې اوري او نورو کسانو پورې ورسوي. مننه. که راځو موضوع ته، موسمي ناروغۍ. موسمي ناروغۍ خو په هر موسم پورې تړلي دي، یعنې هر موسم کې فرق کوي سره. اوس د ګرمۍ یا د اوړي موسم ده، نو په دې موسم کې زیاتره چې ده اسهالات ډېر زیات وي. په غټانو کې مې خصوصا بیا ماشومانو کې، خصوصا بیا تر 5 کلو لاندې ماشومانو کې دا اسهالات، حاد اوبدل اسهالات دا ډېر زیات وي. مورکه چې ده یا څوک چې ټایفاید یا وچکۍ د موږ تاسې په منطقو کې ورته ویل کېږي، دا ډېره زیاته ده. ملیریا یعنې میاشتې په دې وخت کې ډېرې زیاتې، نو ملیریا عامه ده. او په دې وخت کې خامې میوې ډېر زیات استفاده کېږي، ځکه دا د میوې موسم د میوې په دې وخت کې په افغانستان کې په مختلفو منطقو کې رسېږي. خصوصا کوم منطقې چې یخې منطقې دي، هغه هم په دې وخت کې د ګرمۍ په وخت کې میوه‌جات زیات هلته رسېږي. نو اکثره خلک له دغو خامو میوې څخه استفاده کوي. د دغه خامو میوې له وجې چې اکثره ډیزنټري یا د وینې پیچس چې موږ ورته وایو، دا ډېر زیات منځته راځي. او بل په څنګ کې الرجي په هر موسم کې کېدای شي، خو په دې موسم کې ډېره زیاته ده، ځکه په دې وخت کې فصلونه او مختلف میوه‌جات او دا رسېږي. دا په اکثرو منطقو کې د غنمو لو کېږي، د پروړي دا خاص یو مخصوص ګرځونه لري. او په دې وخت کې په اکثرو منطقو کې د افغانستان د خاورې دوړې هم ډېر زیات دي، ځکه هوا چلېږي، دې سره د خاورې دوړې هم بادېږي. نو دا اکثره د سترګو د الرجي سبب کېږي چې هغه کوم بدون د کوم میکروب څخه وي، او په خپله د بدن د مختلفو خارښتونو سبب کېږي دغه الرجيګانې. په څنګ کې رینایټس یا د پزې بویدنې بعضې کسان مشکل لري چې پزې هغه لري الرجي لري، نو هغه ته الرجیک رینایټس یا د پزې بویدا مشکلات ورته پیدا کېږي. بعضې کسانو ته د سابندي تکلیف د دغه الرجي له مختلفو موادو یا ګرد او خاورې یا دغه د غنمو ګرد ده یا د پروړي د خاص بوی یا ګرځونه چې د دې وجې چې بعضې الرجي یا حساسیتي ناروغي ورته پیدا کېږي. ډېره مننه امیري صاحب. کور ودان خوشحاله اوسئ چې راسره خپرونه کې یاستئ. محترم زاهد صاحب، مهرباني که د ډاکټر صاحب په خبرو په تایید سره موسمي ناروغیو کومې ناروغۍ دي که په اړه رڼا واچوي. واقعیت لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محمد اعظم امیري صاحب رڼا پرې زیاته واچوله چې هر موسم کې دغه ناروغۍ تغیر لري، فرق لري، چې په موسم پورې تړاو لري. مثلا د ځینې موسم کې د سینه بغل ناروغۍ زیاته وي چې بېخي زیات ماشومان مړینه له همدې وجې رامنځته کېږي. همدا رقم ته د نوي کال په موسم کې چې کله کال بدلېږي، زیات کسان د وینې مشکلات ورته پیدا کېږي، یا مثلا داسې چې هغه د اکثرو بوټو سره نابلده دي چې هغې سره الرجي زیاته پیدا کېږي، یا موسم د هوا تغیر کوي چې هغلته دوی زیات وخت ځینو تبو باندې اخته کېږي، او هغه په موسم پورې اړه لري. ځینې بادونه دي چې د یو ځای نه ګړزونه راوړي بلې منطقې ته، په هغه وخت کې بیا هم خلک اکثره په جلدي ناروغۍ اخته کېږي، اکثره په همدا رقم ته الرجي باندې اخته کېږي چې هغه تبې لري او پزې بهېدنه ورته پیدا کېږي. او یا مثلا لکه اوس چې وګورو د دوبۍ په دغه موسم کې دا اوس روان ده، ګرمي زیاته ده، نو زیاته مړینه د وزارت د ارقامو کې چې
چې موږ وګورو د ګرمۍ له حیثیته رامنځته شوي دي د خلکو، نو دا هم په هغه موسم پورې تړاو لري. یا مثلا د اسهالاتو تعداد دغه وخت کې بیخي د ناروغانو زیات شوی د ماشومانو کې خصوصا، نو هغه ځینې ماشومان بیا داسې ده چې هغه په هر موسم کې اسهالات لري، ځکه چې هغه کې یو ستونزه دا ده چې د مور په شیدو سره تغذیه نه کوي، په د غوا د شیدو نه استفاده کوي، د نورو خوراکي موادو چې هغه تر 6 میاشتې ته هېڅ د خوراک کولو اجازه نه ماشوم ته نشته، په بابت کې خو دې خپله خواړه پرې خوري، څوک ورته سره کم خواړه بل څوک سره کم خواړه په اسهالاتو اخته کوي. خو په دغه اوس موسم کې چې کومې اسهالاتو ناروغۍ دي دا نو بیا ځینې په اوبو پورې تړاو لري، ځینې په میوو پورې تړاو لري، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وړاندې کړه خبره چې اکثره سبزي میوجات چې دوی خوري زیات وخت په ډیزنټري یا په اسهالاتو یا په دا پیچس ناروغۍ چې موږ ورته وایو، په دغه منطقه کې خلک دستونه ورته وایي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، نو دغه هغه وخت زیات زیانمن کېږي کله چې موږ دا خواړه په خپله مالګه باندې ونه مینځو، یعنې دغه کوم خواړه چې راوړل کېږي که سبزیجات دي که میوجات چې مینځلو وړ دي هغه باید په مالګه کې یو څو دقیقې پورې تر 10 دقیقو پورې داسې وساتو تر څو هغه کوم تریاوې یا مایکرو ارګانیزمونه چې دي هغه چې کېږي له بینه ضد کلورین په دغه د مالګې په واسطه که موږ وایو په ساده ژبه کې به وغږېږي تر څو چې ټول عوام دا خبره واوري، نو دوی بیا له بینه فیزي. نو هغه ناروغۍ چې په دغه وخت کې رامنځته کېږي ډېر چې موږ فکر کوو چې باید ډېر احتیاط وسي هغه اسهالات دي، چې هغه ماشومان چې دوی ته اسهالات پیدا کېږي داسې اسهالات هغه که کاهلان دي هم پرې اخته کېږي که نر دي هم پرې اخته کېږي که ښځې دي هم که ځوانان دي او که واړه ماشومان دي. په دې اسهالاتو کې بیا داسې اکثره پېښه رامنځته کېږي لکه د موږ ورته کلورا وایو، دا د کلورا ناروغۍ د یودم پرې اخته سي یو کس هغه که وړ ماشوم یا که کاهل وي چې د خولې او د نسه سو یعنی هم استفراقات لري هم د جریان د بولو د غټو بولو داسې جریان پیدا کړي چې هغه په اوبلن شکل سره په ډیر کم وخت کې ماشوم مرګ ته یعنی که لوی سړی مرګ ته رسي. نو دوی ته پکار ده چې دغسې ناروغانو څخه هم ځان وساتي او هم هغه ناروغ وساتي. نو هغه ناروغ چې په دغه ناروغۍ باندې اخته سو دغه دپاره دوی باید اول داسې اهتمامات ونیسي چې په هغه کې مثلا اوارس موږ ورته وایو زینک چې ورته وایو که چېرته دوی زینک ته لاسرسی پیدا نه کړي وارس ته لاسرسی پیدا نه کړي کولی شي چې یو داسې دغه جوړه کړي چې مثلا 4 کاچغې بوره راواخلي 1 کاچغه مالګه راواخلي 4 ګیلاسه جوش کړي اوبه چې سړې کړي دې ته واچي او په دغه باندې دوی مقصد هغه ماشوم دغه کې کنټرول کې تر څو تر ډاکټره پورې سي. نو ان شاء الله د باندې بیا د موږ بحث شي د دې تداوی څو وکړو، خو اوس راځم چې د دې نه ځان وساتو. نو په کار دا ده چې وقایه څو وکړو. لومړی باید موږ خپل لاسونه مخکې تر دې نه چې ډوډۍ خورو په صابون سره یې ومینځو یا خوراک چې کوو په صابون سره یې ومینځو، او دوم هغه کله وخت چې تشناب ته تېرېږي د هغه نه وروسته باید لاسونه په صابون سره ومینځي او خپل غاښونه پاک سوتره په برسونو سره یا په مسواک سره پاک وساتي او خپل جامې پاکې وساتي یعنی حفظ الصحه مراعات کړي. او عین په دغه وخت کې بل ناروغي چې مو تاسو ډیرو خور سره مخ یو هغه د محرقې ناروغي د ملاریا ناروغي د په دغه موسم کې بيخي زیاتی. نو ډیر وخت تشخیصونو ته هم داس خلک صرف نظر جنې کړای د مثلا وایي تابه می د ګولي وخري بس په کور فاته کیږي. نو د دې لپاره په کار ده چې په خپل کړکینو باندې جالي ټکوي او په شخانونو استفاده وکړي. هغه مچري ستې تور کړ سوي دي هغه د غماشو ضد په دوام کې وهل سوي کدوانه هم بلکې دا په شخانه کې دی په ځان باندې راتاو کې او په کې د شپې له خوا څومره یو د شي. نو بیا به د دې ان شاء الله دغه ناروغي مخنیوي تر ډیره حد وسی او کوشش دا پکار ده چې دی هر هغه څوک چې کور ته نږدې ډنډونه دي یا منطقې ته نږدې دي که هغه په جمعواري شکل کلیوال بین وړل شي که د کور په سطح کور باید لبین شي خپل انبارونه چې د باید خوندې ځای کې تشنابونو تر دغه خلی باید فټ کی آزاد فضا کې باید سره غشت تیر نسی تر څو هغه ناروغي مچان وړي بیا په نورو لوخو ورته کې کور څنګه ته ماشومان باندې کینی هغه یو د بل سره تماس کې بیا په دې ناروغي مبتلا کې دا ماشوم بیا نخ کې یا نور ماشومان هم ورسره نسی. نو ټولو ته پکار ده چې په عین دغه موسم کې لکه دوبه چې د ملاریا د ضد په خاطر باندې دی کوشش باید وکړي د جالو نه استفاده وکړي په کړکینو باندې په ورونو باندې فردي جالیدار وځړي چې تر هغه غوماشي داخل نشي مچ ور داخل نشي او هم د شپې له خوا له دغه پشخانو څخه استفاده وکوي او هم د خپل شاوخوا چې کوم انبارونه د ډنډونه د لبین نه یوسي د وفاشي کې ترڅو د دغه ناروغي مخنیوي وکړو. او لکه څنګه چې مخکې مو وایي د سالاتو په خاطر هم باید چې په دغه موسم کې زیات هم باید میوجات په صابون په مالګه باندې پریمنځي او هم لاسونه په صابون ومنځي هم د خوراک نه مخکې هم د تشناب
نه وروسته هم باید هغه خواړه چې مثلا ډیر وخت یې وتلی د شپې لخوا مثلا پاته سوي سهار ته په لو کې هغه باید ونه خوري. دوی باید خپل خواړه چې تازه یې وساتي یا په یخچال کې مثلا یې هغه باید په خپله معینه درجه کې بیرته د حرارت ورکړي تر څو هغه کوم پنجان پرې ناسي کوم بکتریاوې چې د بینه لاړ سي او د هغه نه وروسته دوی کوشش وکړي چې د هغې خوړو څخه استفاده وکړي او هم باید صفا اوبه استعمال کړي. صفا اوبه د دې لپاره ډېر مهمې دي. داسې نه چې اکثره اوبه اوس موږ وګورو له یو ډنډ نه راپورته کېږي یا راخیستل کېږي په منګي کې یو څیز کې راوړي کور ته بیا د هغه نه ټول د څښاک استفاده کوي بلکې په هغه باندې غوماشې ناڅي لکه څنګه چې سنت طریقه ده خپل لوښو سرونه باید د شپې لخوا هم پټ کړي او د هغې پټ سرپټ لوښي د اوبو څخه استفاده وکړي هغه هم باید پاکې اوبه ځای په ځای کړي. نو دغه د دې موسم اکثره ناروغۍ دي چې ډېر خلک ځینې کړېږي او ورسره پکار ده چې مبارزه یې وقایه وسي یعنې تر درملنه یې وقایه مهمه ده. وقایه هم دغه ده چې د دغه نه موږ استفاده وکړو لکه څنګه چې ما رڼا پرې واچوله. ډېره مننه کور ودان زید صاحب چې راسره خپرونه کیاسئ. ډاکټر صاحب اميري مهرباني که دا راته ووایي چې موږ څنګه کولی شو د موسمي ناروغیو څخه ځان وژغورو. په دې باندې ډاکټر صاحب زاید مفصلې خبرې وکولې. مخنیوي خو په باره کې زه داسې ټولو خلکو چې موږ خواهش ده او غوښتنه مې دغه ده چې تر څو پورې ځان د ډاکټره لرې وساتئ او د دې ناروغیو مخنیوي وشي هغه ډېر په اسانه ده. دا ټولې ناروغۍ چې دي یو ملیریا چې ده او یو الرجي چې موږ یاده کړه چې هغه خاص ملیریا چې ده یو مونث غوماشې په واسطه باندې انتقالېږي چې هغه ډاکټر صاحب زاید په دې باندې تفصیل باندې خبرې وکولې چې که چېرته په کورو کې پشخانې استعمال شي د اوبو ډنډونه دا له منځه ویوړل شي او د میاشتو لپاره خاص دوا پاشي وشي نو دغه مخنیوی کېدای شي. او نور اکثره اسهالات چې دي یا ډیزنټري یعنې د وینو پیچس چې ده دا اکثره د حفظ الصحې د نه مراعات له وجې څخه منځته راځي. اکثره وخت په دې وخت کې سبزیانې چې دي بیا خصوصا د موږ تاسې منطقو کې ګندانې ډېر زیات استعمالیږي دا باید په ښه ډول سره ترکاري سره یا سلاد چې ورته په ډېر ښه ترتیب سره او په کور کې چې سبزیانې پخېږي تر هغې مخکې دا په ښه ترتیب سره پرېمینځل شي او تقریبا تر 10 دقیقو پورې دا د مالګې اوبه خوینې مالګه په هر کور کې پیدا کېږي او دا مالګې اوبه چې دي هغه ورته جوړې کړي او په تقریبا تر 10 دقیقو پورې په هغې کې وساتي ځکه مالګې څه ده دا ضد میکروب ده. کوم میکروبونه چې په میوه کې او یا په سبزي بابو کې دا د دې پرېمنځلو سره له منځه ځي. بل په خپله کومه مور چې په کور کې ډوډۍ تیاروي تر ډوډۍ پخولو مخکې تر ډوډۍ تیارولو مخکې او ماشوم ته تر خوراک ورکولو مخکې خپل لاسونه باید په صابون باندې پرېمنځي ځکه د ټول کور روغتیا چې ده د یوې مور په لاس کې ده. که هغه خپل د ځان حفظ الصحه او د لاسونو حفظ الصحه یعنې د لاسونو پاکوالی لکه دا کوم چې ما یاداوري مې ځینې وکړه چې ناروغۍ اکثره له بعضې چې ما یادې کړې دې ته فیکو اورل وایي یعنې د مواد غایطه څخه دغه ناروغۍ بیا تر خولې پورې چې حفظ الصحه مراعات نه شي هغه ته معدې ته حفظ الصحه مراعات کو تو دا ناروغۍ اکثره دې مخنیوی کېږي. اکثره خپل د خوراک هر شی چې موږ استفاده ځینې کوو د خوراک لوښي او د خوراکي مواد چې دا باید ټول سرپټې وساتل شي یعنې لکه مخکې چې ما وویل چې دا ناروغۍ له مواد غایطه څخه د مچ په واسطه باندې دې ته که موږ هغه وکړو 5F یا 5F په پښتو کې ورته وایو دا کېږي یعنې یو مچ ده یو وبښئ اوله دوم اف چې ده دغه فلای یا مچ ده چې دا راځي په مواد غایطه باندې کینې لیغنځه کې دا راځي. دریم دا فوډ یا غذا موږ تاسې خوراک یا غذا ورته موږ تاسې غذا یا په خوراک باندې کینی. او څلورم اف چې ده دا فینګر ده یعنې هغه غذا موږ تاسې د ګوتو په واسطه د لاس یا د ګوتو په واسطه باندې راخلو او د هغې څخه استفاده کوو. او د پنځم اف چې ده دا فلویډ ده یعنې که د 5 اف هم خیال وساتو چې خپل اوبه پاکې وساتو او خپل خوراکي توکي چې دي یعنې فرق لري او په ډېر کم وخت کې ماشومان خو یعنې کې شامل دي بلکې غټان په ډېر کم وخت سره له منځه وړي. او بل یو په دې کې فوډ پایزنګ یا د هغه د خوراک زاری کېدل دې چې ډاکټر صاحب زاید هم یادونه وکړه که کوم خوراکونه خصوصا د ګرمي موسم ده چې پاته شي د سهار خوراک پاتې شي که بېګا استفاده ځینې وشي یا د نن خوراک پاتې شي که هغه چې سبا استفاده وشي او هغه په سم یخ ځای کې سرپټې ونه ساتل چې په هغې کې میکروبونه مداخله وکړي دا میکروبونه خپل هغه چې د زهر یا ټوکسین چې ورته وایي دلته کې پرېږدي او دا د شدید نسناستي او د شدید د نس درد سبب کېږي. نو بیرته ټوله خبره راچرخېږي په حفظ الصحه یا پاکوالي باندې که چېرته موږ خپل محیط خپل خوراکي مواد او خپل ځان او د لاسو حفاظت یا حفظ الصحه مراعات کړو نو تر ډېره حده پورې د ناروغیو څخه موږ
بچ کیږو. ډیره مننه امیر صاحب کور ودان چې را سره خبرونه کې. جناب زاید صاحب که راته وایي چې د موسمي ناروغۍ نښې نښانې څه شی دي؟ مننه د ډاکټر صاحب امیر صاحب څخه چې ډېر ښه معلومات وړاندې کړ. دا ناروغي فرق لري، د هرې ناروغۍ نښې نښانې ځانګړې دي، یو په بل پورې اکثره تړاو نه لري. نو مثلا اسهالات چې ټول په پیږي چې دغه به 24 ساعته کې تر 3 ځله اضافه د تغوط عملیه چې ورته وایي یا د تشناب تګ چې زیات شي، دا موږ په اسهالاتو کې راولو. او نښې نښانې یو دا ده چې مریض کې که چېرته دغه زیات شي، اسهالات زیات شي، دغه خوله وچوالی مثال پیدا کوي، دغه مایعات کمیږي، پوستکی یعنی زر هغه خپل ساحې ته نه رسیږي، چې کشک یا پوستکی زیات دغه کېږي، ځوړنده کېږي غوندې او خاصب کېږي، رنګ یې سپېرېږي، د دې همداره کمتنده ورته پیدا کېږي دې مریض ته. او دغه مریض امکان دی چې د دغه خپل اشتهام ورسره ورکېږي، اسهالات وخت کې بطني دردونه ورته پیدا کېږي. مثال په هره ناروغۍ پورې تغیر لري چې استفراقات زیات ورسره، او مثال د دغه سترګې په حقیقت اولیږي. او مثلا بله ناروغي لکه د ملاریا ناروغي یا د مورقې ناروغي ده، چې په دغه وخت کې مثلا مورقه ده، د دې مورقې ناروغان دي چې په دغه کې دا مورقه داسې یو ده چې اکثر وخت تبه ورکه وي، اکثر وخت پیدا کېږي، اکثر وخت بدن دردونه وي، اکثر وخت ورک کې داسې. نو دلته بیخي مریض هم داسې، یعنی دا مورقه هم داسې نه ده چې مریض دفتن ځان وښیي چې دا د موجوده ده. نو مریض کې د شپې لخوا مثال دا دردونه د هډوکو زیات شي، او وایي چې بدن مې ډېر درد کوي، هډوکي مې خوږېږي، او تبه هم داسې مړه تبه راته پیدا شوې، تبه مې اکثر مړه په بدن کې موجوده وي. او مریض ته چې وګوره چې اکثر وخت اشتها هم له لاسه ورکوي دغه وخت. بل مثلا ملاریا ناروغي ده، په دغه کې تبه شدت پیدا کوي، شدیده تبه ورته پیدا کېږي، مریض ته دردي پیدا کېږي، لدرجي یا لرزه ورته پیدا کېږي مریض ته، همدارقم ته بې اشتهایي شي د مریض زیات شي. نو دغه اعراض و علایم دي. نو ما درته چې په هره ناروغۍ پورې مربوط دي دغه دغه اعراض و علایم. نو داسې موږ نه شول چې د ټولو به یو ډول وي. د الرجي مثال ځان ته اعراض و علایم دي چې د سترګو مثلا خارښ بې زیات د پزې بهېدنه ورته پیدا کېږي، او مثلا د پوستکي خارښ ورته پیدا شي، اکثره وخت داسې چې هغه په پوستکي باندې وړې ګرمه کې څوک ورته وایي، څوک دانه کې ورته وایي چې دا پرې راخیږي. او مریض ځینې وخت ځان مقصد ګرایي په دغه کې خارښ هم زیات وي د الرجي سره. او الرجي بیا توفیر لري، مثلا چې یو هغه د چې روزمره ورته په یو د یو شي سره الرجي پیدا کول دي، مثلا یو میوه ده د سره الرجي لري. دغه الرجي داسې الرجي فرق لري چې اکثر شدت زیات امکان لري چې دا یو میوه خوري، نه انافلاکتیک شاک یا زهري غوندې شاک ته بوز چې بیخي مریض واچوي. یعنی جوړ شخص ته یو میوه یو خوري، یو مخ امکان دی چې بیخي دې ته محتاج چې د فتن به روغتون ته رسي. نو په هغه کې بیا فرق لري دا الرجي چې مثلا هم کې اول د دې بدن بخار شروع کوي، او سترګو کې دانې راخېږي، سترګې بخار شروع کوي، پرنجی ورته پیدا کېږي، ډسپنیا یا دغه سینه‌بندي داسې سابندي ورته پیدا شي، د ساه په سخته کېږي. نو دغه بیا فرق لري دې ته. نو که داسې وګورو چې هر ناروغۍ په موسم کې چې ده دغه اعراض والایم په هغه مربوطه ناروغۍ پورې مشخص دي. نو دغه نښې نښانې دي چې تاسو سره مو وایي چې د هرې ناروغۍ فرق لري. ډېره مننه کور ودان. په د اوسني موسم کې څومره زیات ناروغان لیدل کېږي؟ په اوسني موسم کې خو که موږ وګورو د اسهالاتو زیات ناروغان دي چې موږ ډېټا کله ګورو بیخي لوړه ډېټا ښیي. په اسهالاتو کې ده، په ملاریا کې زیات ده، په مورقه کې زیات دي، په پیچش کې زیات دي، په الرجي کې زیات دي. دغه بیخي زیاتېږي ده، یعنې تر دا نورو ناروغۍ لکه مثلا د ژمي ناروغۍ چې ده سینه بغل ته نسبت اوس دغه ناروغۍ زیاته شوې ده، یعنې فرق یې زیات ده. نو هره ناروغۍ په هغه موسم پورې فرق لري. خو اوس چې موږ ارقامو ته ګورو نو ډېره فیصدي د دغه ناروغۍ زیات. ډېره مننه کور ودان زاید صاحب. امیر صاحب که دا راته وایي لکه څنګه چې زاید صاحب هم خبرو کې اشاره ورته وکړه، موږ څنګه کولی شو چې موسمي ناروغۍ څخه ځان وژغورو؟ نښې نښانې خو ډاکټر صاحب ډېر ښه په تفصیل سره بیان کړې. بالکل اسهالات چې دي، اسهالات یعنې بیا دلته په دوه برخو ویشل کېږي. یو ته خوني اسهالات وایي او یو ته بدون خوني، یعنې هغه اسهالات چې اوبلن اسهالات خو وینه نه وي پکې، چې اکثره دا وایرسي دي په دې وخت کې په دا ټول موسم کې. خو دا په ګرمۍ کې دا ډېر زیات دی. روټا وایرس چې دی اوس واکسین هم راوتلی دی، روټا واکسین په نوم باندې چې دا په روټین واکسینو کې شامل دي. نو هغسې دا هر اسهالات چې دي دا ماشومان ته یو په یو یا آنن پیدا کېږي، او دې سره کېدای شي استفراق وي یا نه وي. په دې کې خصوصا که تر 5 کلو لاندې ماشوم یې دا دې لپاره ډېر زیات خطرناک دی. یعنې فوراً دا هغه ته که په کور کې ORS
دا په جوش اوبو 4 ګیلاسه د چې خوري یا د چې ګیلاسونه چې دي په دو باندې پیمانه سي او جوش اوبو سي یخې سي هغه 4 ګیلاس پیمانه کېږي هغه ته یو پړی ORS ورلیږي او که زنک ټیبلېټ یو ټیبلېټ هم سره ورلیږي او دغه 24 ساعتو کې په د ګرمي په موسم کې په 24 ساعتو په ګرمي کې وبخ په 12 ساعتو کې او که ګرمي نه بیا په 24 ساعتو کې دا تازه جوړ سي ماشوم ته ورکړل او نږدې روغتيایي مرکز ته دا باید ورسول شي ځکه د ماشومان لپاره ډیر زیات خطرناک نه په دې کې استفراقات وي او تر 24 ساعتو کې تر 3000 زیات احد نسناسي یا سارا غشت تیریږي دا عبارت له سوالاتو څخه ده کېدای شي شدت پیدا کی په 24 ساعتو کې اته لسواري چې ماشوم ډیهایډریشن یعنی د ماشوم په بدن کې د مایعاتو او د اوبو کمبود سره مخامخ کیږي لکه زاهد صاحب وسویل چې دا په خپل سنکن آی یا د سترګو د نن ننوتل یا هغه چې د پوستوکي چې دا د زاړه سړی غوندي خپل الاستیکیت یا لکه ربړ چې کشيږي د لاس ور کوي ماشوم چې دا هغه چې انکانشسنس یعنی بیوخه غوندي دا په خپل من د خطر علائم دي د ماشومان او استفراقات ډیر زیات دا فورن باید روغتون ته ورسول شي د ماشومانو ډاکټر کې یا نږدې روغتيایي مرکز ته ورسول شي ملاریا په دغه رقم باندې په دې موسم کې ډیر زیاتې په ځمکه کې کله کله دا پیښیږي خو په ځمکه کې کله کله دا ملاریا چې په مرحله سره تر رسیدي او بیرته دوران تولید کله کله په ځمکه کې پیدا کیږي خو هغه ته او د یا نقص کوونکی یا لیپس ملاریا وایي په دې موسم کې ملاریا زیاتې ځکه په دې وخت کې د میاشتې یا مچر چې موږ تاسو ته ډیر زیاتې نو دې خپلم مورکه کې متابع لکه ډاکټر زاید ویل او ملاریا کې متابع دا دواړه باید سره فرق وشي چې فرق صرف ډاکټر صاحبان کولای شي نو دې لپاره نږدې روغتيایي مرکز ته باید ځان ورسي ځکه په ډیرو ناروغي کې تبه مست راځي په ملاریا کې 3 مرحلې تر سره کیږي چې په اوله مرحله کې ګرمه تبه په هغه باندې راځي په ناروغ باندې ګرمه تبه راځي او ټریټینګ سټیج د خولېکی او د غورسته به چې لرزه په باندې راځي چې دا د ملاریا د تبه اراز ولایم یا نه کې خایي او د دې سره کېدای شي مریض ته شدید سر درد د ملا درد ورته پیدا کیږي د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي کله کله د ګیډې درد هم پیدا کیږي حتی مورکه کې او بخښه په ملاریا کې کله کله مریض اسهال کیږي الرجی اکثر ډاکټر صاحب زاید سویل الرجی په مختلفو موسمو کې خپل اعراض ولایمه کوي په دې وخت کې زیاتره د سترګو او د پوستکي الرجی ډیر زیاتې دي سترګو چې د ریډ آیز وایي یا کنجکټیوایټس ورته وایي کنجکټیوا یو د سترګو ساحه چې دغه سره معلومیږي سرواله ډیر زیاتې او اوبلنې وبکې دا اوبو چې دي دا اوبو صافي اوبو اوبلنې او په دې کې هغه نه چخړای نه کچرته مریض سر له خوب راځي او سترګو چخړه ولا لارو دا بیا الرجی نه ده دا بیا میکروبي مرض د بکټیریال کنجکټیوایټس ورته وایي دا بیا ځان ته تداوی لري او په خپل د پوستکي الرجی خلکو ته په دې وخت کې پیدا کیږي د سابندي یا د تنفس الرجی ورته پیدا کیږي لکه ما مخکې یادوري وکړه په مختلف موسمونو کې د افغانستان موسمو کې مختلف شیان دلته رسیږي لکه غنم دي بعض جو کې وربسي دي بعض جو کې مختلف میوه‌جات دي چې هغه مختلف الرجی مواد چې انسان لغه سره الرجی پیدا کوي یا بعضی منطقو کې اوس پکتیکام دغه لري چې دا د دوبي په موسم کې په ګرمي کې چې بادونه ډیر زیات کې خاورې دوړي سره چې هغه په خپل دې سبب کېږي چې مختلف کسان ته مختلف الرجی پیدا کوي چې هغه په خپل کېدای شي کدي سابندي ورته پیدا کی په خای مریض ډیر زیات پیدا کوي په څنګه او د پوستکي الرجی سره مختلف رقم دانې او د بدن ګریدل یا خارق پیدا کوي یو بل فوډ پایزنینګ چې ما ویل هغه په دې وخت کې مخکې ما یادوري وکړه چې دغه خوراک چیرته سمونه ساتل شي او د نن خوراک سبا د پاره یا د بل ورځې لپاره یا د سارنۍ خوراک پاتې د بیګا استفاده جنوسي اول ته میکروب مداخله کړي دم شدید د نس دردونه پیدا کوي استفراق پیدا کوي او د ګیډې په دې کې ډیر شدید درد موجود دی او چې دم باید فورا نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي د مخنیوي خو مخکې ما تاسو ویل مخنیوي د ټولو خپل حفظ الصحه د چاپیریال حفظ الصحه او کوم خوراکي مواد چې مخورو یا میوه‌جات سبزیجات استعمالو هغه باید ښه پاکي پریمنځل شي او کچیرته څوک لږ خواري یا زحمت سره کولای شي نو مالګې په اوبو کې د 10 دقیقې پورې کېښودل شي بیرته پاک اوبه باندې پریمنځل شي او بیا استعمال شي او بل خام میوې باید په دې وخت کې استعمال نشي لکه اسلام کې ګوره د خام میوه څوک چې
خامې میوې پرې کوي یا د هغو استفاده کوي، دا په خپله په اسلام کې هغه د ګناه لري. نو اسلام کې هر شی چې ده په دې کې حکمت وي. نو هغه اوس دا خبره ثابت شوې ده چې خامې میوې څوک استعمالوي هغه مختلف رقم د ستوني دردونه او اسهالات انسان ته پیدا کوي. ډیره مننه امیر صاحب، کور ودان خوشحاله اوسئ چې را سره خپرونه کې یاستئ. امیر صاحب که دغه ته وایي چې موسمي ناروغي څومره خطرناکه ناروغي ده؟ دا خو عادي ناروغۍ چې موږ ورته وایو دا ټولې عادي ناروغۍ دي. لکه مخکې ما چې درته وویل که د ځان ساتنه مکمل وشي او چاپېریال ساتنه وشي، خپل خوراک پټ وساتل شي، نو بیا دومره خطرناکې نه دي. خو کله چې خصوصا لکه اسهالات چې موږ یاد کړو یا ډیزنټري موږ یاد کړه یا محرقه موږ یاد کړه، دا که خپل وخت سره نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته څوک مراجعه ونه کړي نو دا بیا خطرناک ثابتېږي. ځکه په د ناروغیو په څنګ کې یو بل اصطلاح استعمالېږي چې هغې ته اختلاط وایي. اختلاط د یوه ناروغۍ تر څنګ چې یو بل مشکل چاته پیدا شي. اوس لکه په ملیریا کې کله کله د ملیریا سربلر ملیریا ورته وایي یا دماغي ملیریا سبب شي چې هغه بیا ډېره خطرناکه او وژونکې ده خصوصا د ماشومانو لپاره. او په محرقه کې یا وچکۍ چې موږ تاسو ورته وایي دا که په خپل وخت سره تداوي او تشخیص نشي او دغسې څوک پرېږدي، په دې کې یو اختلاطات ده چې د کولمو سوری کېدل منځته راځي، یعنې کولمې که سوری کېږي او هغه ډېره خطرناکه ثابتېږي چې دا د محرقې یو اختلاط ده. نو دا خو عام موسمي ناروغۍ دي. که چېرته په وخت سره روغتیایي مرکز ته څوک مراجعه وکړي او ډاکټر یې په وخت سره تشخیص وکړي، تداوي شي، بیا انشاءالله دومره خطرناکې نه دي. خو که چېرته وخت بیا باندې ووځي او مریض په خپل سر باندې دوا اخلي او تشخیص یې نه کېږي، مستند ډاکټر ته نه ورځي، نو بیا په دا خطرناک ثابتېدای شي. ډیره مننه امیر صاحب. زاهد صاحب ته راځو. زاهد صاحب محترم، که دا راته وایي چې ځینې کسان چې موسمي ناروغۍ اخته دي د هغه لپاره څه کړنې پکار دي؟ مننه عادل صاحب محترم. هغه کسان چې په لکه څنګه چې تر اوسه موږ په هغې کېدو په هغه ناروغیو باندې اخته دي، د هرې ناروغۍ دپاره کړنلاره باید واقعیت هر شخص ته معلوم وي. که شخص ته هر یو ته نه معلوم، په کورنۍ کې باید یو کس په دې اړه کم از کم دومره معلومات ولري چې دغه ناروغۍ که په څه ډول وپېژندل شي او کوم کړنې باید په دغه وخت کې وشي. نو د دې دپاره لکه موږ غږېدو په دې موسم کې چې په الرجي زیات کسان اخته کېږي او په WD چې موږ ورته یا دغه اسهالات چې ورته وایي په دې او په پیچش ناروغۍ باندې چې زیات اخته کېږي. مثلا پکتیکا کې اوس 50,000 شاوخوا خالي د اسهالاتو پیښې دي. همدا رقم د ملاریا 1500 تقریبا 1400 داسې پیښې هغه دي تر دې اوس په دې سږ کال نوي کال کې. همدا رقم د پیچش یا خوني اسهال چې ورته وایي د هغه هم تقریبا 9645 لا اضافه داسې شاوخوا پیښې دي، هغه هم شته. نو د دغه ټولو پېژندل ډېر مهم دي او کړنلاره یې ډېره مهمه ده او د دې باید څه وکړي. نو اول راځو دې ته چې کله دی په یو ناروغۍ اخته یي، لکه مثلا اسهالات دي، د کور مشر که چېرته ماشوم یي په وخت سره یې باید کوشش وکړي چې د پلان د تداوي ونیسي. پلان د تداوي لکه تر اوسه په وقایه غږېدو، اوس په دې تداوي باندې وغږېږو. نو هغه ماشوم چې په اسهالاتو باندې اخته ده د هغې دپاره باید چې دوی لکه څنګه مخکې مو خبره وکړه چې که چېرته نور په کور کې وارث نه لري، 4 کاچوغې بوره دې راواخلي او 1 کاچوغه مالګه دې راواخلي، دا دې راواخلي 4 ګیلاسه اوبه، هغه اوبه چې هغه یې جوش کړي بېرته سرې کړي، یعنې هغه پخې اوبه موږ ورته وایي، دا پخې اوبه به راواخلي، په دې کې به یې سره منحل کړي دغه مالګه او بوره. دغه اوبه به هغه وخت ماشوم ته ورکوي کله چې دی د ترارګشت یا تشناب ته تېرېږي، دفعتن باید همدغه اوبه پیچ کړي تر څو چې دغه مریض خپل مایعات د لاسه ورنه کړي. ځکه دا خو بیا کټګوري لري، که چېرته دا مایعات زیات ضایع کوي، دی کوم شاک ته ځي، مثلا هایپوولیمیک شاک چې ورته د مایعاتو د کمبود له وجې شاک چې کوم رامنځته کېږي، په دې باندې که دغه حالات ته ورسي امکان دی چې رینل فیلر یا د پښتورګو پړسوب ورکې رامنځته کړي، یعنې بیخي دغه د ژوند له خطر سره مخ. نو د دغه ناروغۍ دپاره باید دوی خپله کړنې په کور کې تداوي لومړی وکړي. دوهم د دغه د تداوي د اساسي تداوي دپاره دا خو یو عرضي تداوي مو کوو چې دا اسهالات دي، خو دا معلومه نه ده چې د څه شي له وجې دي. نو د اساسي تداوي په خاطر باندې دوی باید کلینیک ته، روغتیایي مربوطه نږدې کلینیک ته یا روغتون ته یوسي. نو هغه ناروغان چې بیا کوم بستر ته اړتیا لري، هغه بیا ډاکټر په پوهېږي چې مثلا دا بستر کوم، دا په کوم
سټیج کې ده یا په کوم حالاتو کې ده، د بستر وړ ده، دا په کور کې تداوي کېږي او که دغه په بدون د درملنې تداوي کېږي. مثلا اکثره ماشومان دي په کور کې په اسهالاتو باندې اخته شوي دي، دوی یو شربت پیدا کړی، مثلا سیپکزم دی یا چا ورته میټرنډازول ورکړي، چا ورته سیپروفلوکساسین چې ورکړي دي، دا ډېره خدفتن په خپل سر ماشوم ته شروع کوي. اکثره وخت داسې ده چې دوی د طاقت دوا هم ورسره ورکړي، بلکې دغه ځینې درمل او چې دا خپله اسهالات پسې زیاتوي، دوی په دې کوشش کوي. نو دوی ته نه ده پکار چې په کور کې په ماشوم باندې خپل سر باندې دوا وخوري. یعنې ماشوم اکثره وخت بغیر د درملنې یا بغیر د دوا ورکول نه تداوي کېږي، چې هغه ما درته لکه یو زنک تی ورکوي وارث تی، بس ماشوم پې تداوي کېږي. اړتیا نشته چې دوی ورته هم د تبې دپاره پارسټامول ورباندې په کور کې وخوري یا په کور کې میټرنډازول ورته ایښي دي، فلاجیل شربت ټوله پېژندلي دي، دا په ماشوم باندې خوري، هر څه په مخ وکړو، ماشوم ته چې کوي ماشوم ته هم دا دوا ورکوي. تر هغه پورې ورکوي تر څو چې ماشوم شپه هم پرې رارسېږي، خرابېږي هم په کور کې، بیا د هغه نه وروسته دا تر سهاره پورې دوی ساتي نو ماشوم یو مخ د دې نه ولېږي چې خبره وکړي چې دلته راشي، بیخي د ماشوم سترګې بیخي شاته تللي، دا په یو شاک حالت کې راوړي، دا د مرګ حالت ته رسوي دا ماشوم. نو دوی ټولو ته پکار ده کله چې ماشوم ته اسهالات پیدا کېږي، نو دوی باید کوشش وکړي چې اول په وارث او په دې باندې کوشش وکړي چې ماشوم ته کېږي تر څو تر ډاکټره پورې راورسوي. کله چې دلته راورسېد نور بیا ډاکټر اساسي تداوي کوي. یا مثلا ځینې ناروغان دي لکه ما درته ویل چې مخکې دغه موسم، اوس خو موږ تاسو ټول په موسمي ناروغۍ غږیږو، ځکه اوس په دغه موسم کې یو چې هغه ناروغۍ پکې دي، په هغه به کوشش وکړو چې وغږیږو. نو مثلا ځینې ناروغۍ دي لکه ما درته مورقه ده، مورقه باندې دا خلک کوشش کوي چې د پارسټامول ورکوي، دا ګولۍ تا له جیبه راښکلې ده خوړلې، د هغه له جیبه لیکوکنار ورشولې، بل شی ورشولې، په دغه باندې موږ کوشش کوو چې کوو دي تبه رامنځته شي. تبه خو یو راز ده، یو خبر درکوي چې دلته یو شی موجود ده. دا تبه په دې خاطر پیدا شوي، هلته یوه جګړه شروع ده په بدن کې د میکروب او د بدن د دفاع یا د بدن د عسکرو، د دې جګړه شروع ده، خو دا بدن ګرموي. دوی نو کوشش کوي چې بیرته دغه ګرموالی له بین یوسي او دغه میکروب ته نور هم زمینه پسې مساعده کړي. میکروب نو نور هم ذاتي په دې بدن کې ښه په وینه کې ځي، په خپلو برخو ته ځان رسي. نو دغه وخت کې دوی ته پکار نه ده چې دوی په خپل سر ګورلۍ وخوري. هغه په یو منطقه کې مثلا پوهېږي چې پلانی ډاکټر خو تللی ملاریا وي، پلانی تللی ملاریا وي، نو ته پوه شه چې دلته ملاریا موجوده ده، دلته یو آوټبریک رامنځته شوی دی، دلته پیښې زیاتې دي، دغه وخت کې زیاته مورقه موجوده ده، دغه وخت کې د حیواناتو د غوښو نه زیاته استفاده کېدله، په دغه وخت کې مثلا له حیواناتو د کانګو مثال یو ناروغۍ زه درته وایم چې نه موږ په اختر کې اعلانونه هم کوو چې ګورئ که د چا له خولې نه پزې نه وینه شروع کانګو ده، یعنې یوه خبره کوو چې دوی باید څه وکړي. عین په دغه وخت کې ځینې مېرمنې دي، ځینې خلک دي چې هغه د حیواناتو سره ډېر سره کار لري، په دغه د حیواني مورقه باندې اخته کېږي. یا مثلا اکثره داسې دي چې هغه بیا زیات وخت په داسې ځایونو کې کار کوي چې هلته بیخي نه ملاریا شته او نه پکې مورقه شته، بله ناروغۍ پیدا شوې ده، خو دی چې کوي دی د ملاریا دوا بیا خوري، ولې هغه پلانی تللی و ډاکټر ته، د هغه ته تبه وه، بیا داسې و، بیا هغه دوا ورکړې، بیا دغه ګولۍ خوړلې وي. نو دوی ته نه ده پکار چې دوی خالي د عرض ورکړي، چې دوی راپورته شي د تبې په خاطر ګولۍ وخوري، یوه د معدې ورسره وخوري. نو ذاتي په کور کې کله کوکنار ورېښولې، کله دغه ورځ پې تېره شوې، بله ورځ ته سپارل شوی دا مریض، نو دا رقم بیا چې کوي په مریض کې مو تاسو پر لوی لاس یو غټ مشکل جوړوي. نو هغه ناروغان چې په هغې کې د دغه موسم لکه دا اوس چې شروع ده، د دوبي موسم ده، دغه اعراض والین کې پیدا کېږي چې تبه ورته پیدا شوله، مریض ته بې اشتهایي پیدا شوه، د بدن دردونه پیدا شو، مریض په دې وخت کې د بغلونو دردونه هم ورسره پیدا کېږي او مریض سردردي هم ورسره پیدا کېږي. دی باید کوشش وکړي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. یعنې که له دغه تعلیم الفرقان راډیو نه هم موږ دا فیصله نه شو کولی چې دوی د پلانۍ ګولۍ وخوري، نه ده ورته پکار، ځکه هر مرض اعراض والا ډېر سره ورته وي او په دغه موسم کې شاید چې نوې ناروغۍ پیدا شي موږ پرې خبر نه یو. دوی دپاره پکار ده چې راسي کلینیک ته مراجعه وکړي، په کلینیک کې ښه تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته نه یو پاکټ ګولۍ به دې دوای، او که چېرته داسې دوی تشخیصونه ونه کړي، کله په یو دواخانه کې ګولۍ او نفر د کور مشر راخیستي، کله یو بل ځوان راځي هغه ځي په دواخانه کې ګولۍ اخلي، کور کې یو مریض د بدن دردونه لري له پرونه راسي، نو هغه کله ورته دوی ورته چاډو کوي، هغه ورته چې والله د کلسیم په کموالي اخته، دا کلسیم هم در سره دا وټامین ډي 3 ورسره مریض به دې ښه شي، بلکې دې مریض کې مورقه پټه ده، په دې کې پرته ده مورقه. د دې لپاره پکار ده چې دغه مریض یوسي، دا د کور مشر مسؤل یا مثلا خپله دی کوي، که ماشوم وخت کوي، که زنانه، تر څو هغه ښه تشخیص وشي، د هغه نه وروسته یې درملنه وکړو.
همدا رقم د الرجي درملنه ده چې موږ زیات وخت وینو الرجي پیدا کیږي. هر کس باید کوشش وکړي چې خپل د الرجي سبب معلوم کړي. مثلا زه یم د کومې میوې سره، مثلا زه خپل د کاجو سره الرجي لرم، نه خورم کاجو. مثلا د ام سره لرم، بیخي ام نه ډیر لري ګرځم. ولې خدا نه ده پکار چې زه مخکې ورته دوا وخورم، ستراید شکر کوم او دغه نه وروسته بیا ام وخورم، خو زه لرزه ځان خرابوم. نو هر څوک داسې دي چې یو دوړه بده ولګي باید ماسک نه استفاده وکړي. مثلا د یوې جامې نه استفاده، داسې یو جامه چې هغه دی پټوي، ماسک نه وي، خپل څادر دې په مخ تاو کړه، په پزه یې تاو کړه، خپل لاس دې پزې ته ونیسه، خو د هغه شي نه ځان وساته، هغه ګرد نه ځان وساته، د بوی نه ځان وساته. او یا مثلا اکثره دي چې هغه له ګردونه بیا بد وي، هغه ته پکار نه دی چې په فصل کې بیا دی په ګردونو یا تریشل او بل شي کې کار کوي. هغه باید کوشش وکړي چې خپل ځان وساتي، د هر څه کې ځان د ګټې دفاع کوي. نو دغه بیا خپل ته په لوی لاس باندې ځان خرابوي. موږ وایو چې هر دوا زهر ده، هر زهر دوا ده. ته که هر ورځ دوا په واسطه باندې ځان ساتي، بیرته په مقابل کې هغه کار کوي، نو ځان څه ځونه کوي. هر دوا زهر په دی و چې جانبي عوارض ډیر دي، هغه نور مشکلات بدن کې پیدا کوي. دا ته نه ده پکار چې د فتن دوايي نه استفاده کوي، عین په غو چې په خبره مې چې د سر الرجي لرم هغه کارم کوي. اکثره خلک دي چې د ځینو ناروغۍ سره مخامخ دي، لکه مثلا سکبیس ناروغي ده یا نور داسې جلدي ډېر ناروغۍ دي چې بیخي زیاتې دي، په دغه باندې اخته دي. ګردونو بد پې لګېږي، ځینې میوه‌جات بد پې لګېږي، ځینې سبزیجات بد پې لګېږي. دوی په عین وخت کې هغه سوجن استفاده هم کوي او هم بد پې لګېږي. نو بیا دی مجبور دی بیرته دوا ته ځان جوړ کړي. نو نه، تا ته وقایه پکار ده. ته مخکې له دې نه چې دوا ته ځان جوړوي، تر هغه مخکې کوشش وکړه هغه شي نه استفاده مه کوه کوم چې په تا بد لګي. نو د الرجي کسان چې کوم دي، د کوشش وکړي په هر موسم کې او د هر شي سره چې د الرجي لري ځان دې ترې وساتي. او هغه ناروغان چې په کومې ناروغۍ په موسمي وخت لکه تر اوسه چې موږ پرې غږېده، د هغوی د ښه تشخیص په خاطر باندې د شفاخانې ته ځان ورسوي، یو ډاکټر سره دې کېږي چې ډاکټر یې تشخیص وکړي. د ښه نه وروسته به یو پایکټ دوا بیا کېږي او یا به هغه ورته یوه داسې خبره وکړي چې ته دغه کار پرېږده یا دغه مه کوه، یو وقایه به د هغه ناروغۍ ورته وکړي. نو هم به یې اقتصادي ضربه نه وي، هم به یې صورت ته زیان نه وي، او هم به یې چا خبر د جوړ شوی ومي، روغ به هم وي. ډېره مننه کور ودان. امیري صاحب محترم، که ته دا راته وایې چې وروستیو کې اورېدونکو ته کوم پیغام لري نو مهرباني. بس پیغام خو زموږ دغه پیغام ده، لکه ما او ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې، چې کومې خبرې تر دوی پورې رسېدلې، هغه په خپل کورنۍ کې، په خپل کلي کې، په خپلوانو کې عملي کړي. ډېره مننه کور ودان امیري صاحب چې راسره خپرونه کې واسطه. زاهد صاحب، که په وروستیو کې اورېدونکو ته کوم پیغام لري نو مهرباني. مننه. بس ټول هغه اورېدونکي چې د موږ غږ یې اورېدلی وي، ټولو ته مو یو پیغام دا ده، وایي سالم عقل په سالم بدن کې وي. کوشش وکړئ خپل صحت وساتئ، او ټول ځوانان، سپین ږیري، واړه، ماشومان چې کوم دي، کوشش دې وکړي خپل ژوند دې په 1 ساعت ژوند باندې جوړ کړي. 1 ساعت ژوند هر سهار دی دپاره ورزش ده، چې ورزش وکړي د ټولو ناروغیو مخنیوی به یې کړی. نو ټولو ته هم دغه یو توصیه ده، که غواړئ چې اوږد عمر، یعنې داسې نه چې کلونه یې دراسي، هغه عمر چې ته یې په خپل کتاب کې خدای تعالی تا ته لیکلی ده، هغه عمر غواړي چې ځوان وساتي، نو ورزش وکړه. ورزش وکړه تر څو د بل له احتیاجي نه خلاص واوسې او روغ او د سالم عقل خاوند او هم د تعلیم الفرقان راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ګردي میز خپرونه چې ما محمد یونس عادل، د ډاکټر صاحب محمد اعظم امیري او ډاکټر صاحب زاهد په ملتیا تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښې چارې د خدای پامان، 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 ښې چارې د خدای پامان.